سلامونه او نیکی هیلې یو ځل بیا په ای لرنینګ پښتو یوټیوب چینل کې تاسو ټولو ته د یو نوي درس سره ښه راغلاست ویم. د نن ورځې درس اړوند زموږ موضوع ده هغه ایډورب یا هم قیدونه. په تیر درس کې موږ اډجکټیف باندې غږېدلي وو او د اډجکټیف په تعریف کې موږ یادونه کړې وه چې اډجکټیف یو داسې کلمه ده کوم چې ناون یا هم پروناونز توصیفوي، یا هر هغه کلمه چې د اسم یا د ضمیر توصیفونې لپاره استعمالو یادو کلمو ته په انګلیسي کې اډجکټیف یا هم صفتونه ویل کیږي. په نننی درس کې موږ ایډورب باندې غږیږو. یوه یادونه باید وکړم هغه دا چې د ایډورب او اډجکټیف فنکشن وظیفه تقریبا سره ورته دي، یعنی دواړه ډول لغتونه they are called describing words. Adjective is a describing word, adverb is a describing word. صفت یو توصیفون کې کلمه ده او همدارنګه adverb یا هم قید یو توصیفون کې کلمه ده. د دواړو وظیفه یوه ده چې توصیفونه ده. دا چې کوم ډول لغتونه توصیفوي دې کې بیا خپل وظایف جدا جدا لري. تر هر څه د مخه راځو د adverb یو لنډ تعریف اخلو او هغه په دې ډول دی: Adverb is a word that describes or modifies a verb, an adjective or another adverb. Adverb یا قید یو داسې کلمه ده کوم چې یو فعل، یو صفت او یا هم یو بل قید د توصیفونې لپاره استعمالیږي. یعنی هر هغه لغت په واسطه چې موږ یو فعل یا یو ورب توصیفو یا یو صفت یا adjective توصیفو او یا یو بل قید توصیفو، یادو کلماتو ته یا یادو لغتونو ته په انګلیسي کې ایډورب ویل کیږي. راځو دغه یادې خبرې په مثالونو کې واضح کوم درته. ایډورب that describes یعنی قیدونه یا هم ایډوربز کوم چې توصیفوي یا هم تشریح کوي. a verb یو فعل، یعنی ایډورب عموما په انګلیسي کې ایډورب 90% د ورب یا هم د فعل د توصیفونې لپاره استعمالیږي. یعنی په اکثر اوقاتو کې چې موږ ایډورب استعمالو دی به د ورب سره استعمالیږي او د ورب توصیف یا هم ستاینه کوي یا د ورب په باره کې به موږ ته اضافه معلومات راکوي. نو اوس په دغه مثال کې موږ هغه ایډورب باندې غږیږو کوم چې موږ ته یو فعل یا هم یو ورب توصیفوي. د مثال په ډول سره he runs هغه منډه وخي. اوس په دغه مثال کې runs چې دی موږ سره ورب دی، هغه منډه وخي، خو دا صرف یو ورب دی او هیڅ ډول تشریح یا هم وضاحت نه ده ورکړل شوی. که اوس موږ ویو چې دی څه ډول منډه وخي، څنګه منډه وخي، نو د ورب یا دغه منډې په باره کې کوم چې یو فعل د ده په باره کې که اضافه معلومات ورکوو دغه وظیفه به د ایډورب یا هم د قیدونو اوسي. د مثال په ډول سره موږ ویلی شو he runs quickly هغه په تیزۍ سره منډه وخي. he runs beautifully هغه ډیر ښکلی منډه وخي یا په ډیر ښه انداز سره منډه وخي. نو beautifully او همدارنګه quickly دواړه ایډوربز دي او دا دواړه د run یا هم کوم چې منډه ورب دی د ده توصیفونې لپاره استعمال شوی دی. ورپسې an adverb that describes an adjective. په تعریف د ایډورب کې موږ ویلو چې ایډورب موږ ته یو صفت هم توصیفوی شي. په کوم ډول؟ راځو مثال ده he is fast. مثال په ډول سره که چیرته دا دوه لغتونه موږ دلته استعمال نه کړو یا وی نه ویو نو دا به داسې اوسي چې he is fast هغه تیز دی. fast is an adjective. fast دلته موږ سره یو صفت دی او دی موږ د څه ډسکرایب کوي؟ he یا هم ضمیر he توصیفونې لپاره استعمالیږي. اوس که چیرته دغه تیزوالی په باره کې موږ معلومات ورکوو یا فاست تیز د ده په باره کې چې تاسې معلومات ورکوئ یا یو څه اضافه والی راوړئ نو یاد اضافه والی راوړنه او یا معلومات ورکونه د ایډورب وظیفه ده. موږ ویلی شو he is so fast هغه ډیر تیز دی. he is really fast هغه په واقعي ډول سره تیز دی او یا هغه ډیر تیز دی. نو so او really دواړه ایډوربز دي او دیو د څه موډیفای کول
او دا دواړه لغتونه دلته موږ ته فاسټ یا هم adjective توصیفوي. موږ ویلی شو چې sometimes an adverb describe an adjective. ځینې اوقاتو کې یا په ځینې ځایونو کې یو adverb چې د موږ سره صفت هم توصیفوی شي. همدارنګه تعریف په دریمه برخه کې موږ ویل چې an adverb that describes another adverb هغه قیدونه کوم چې یو بل قید توصیفولو لپاره استعمالیږي. د مثال په ډول سره he runs لکه چې موږ مخکې ویلو هغه منډه وهي. نو اوس چې د منډې وهن لپاره کم قید دا موږ سره خپله فعل ده د دغه رنز یا منډه وهن لپاره چې کم موږ لغت استعمالو هغه باید اډورب وسي چې موږ مخکې استعمال کړو he runs quickly هغه په تیزۍ سره منډه وهي. نو دا quickly دلته موږ د څه موډیفای کوي یا کم لغت توصیفوي یا د کوم لغت تشریح لپاره استعمال شوی دی د runs یا د منډې وهنې یا د منډې وهلو لغت لپاره د run لغت لپاره استعمال شوی دی. اوس که چېرته دغه quickly یا تیزوالی یا په چابکیوالي کې موږ غږیږو څومره تیز په کوم اندازه تیزوالی سره نو د دې لپاره موږ ویلی شو اډورب استعمال کو. he runs very quickly هغه ډیر تیزۍ سره منډه وهي. او یا ویلی شو چې he runs extremely quickly هغه بیخي زیات تیزه منډه وهي. نو دغه real very extremely دا دواړه اډوربز دي. په دغه ځای کې دواړه موږ ته څه توصیفوي یو بل قید یو بل اډورب موډیفای کوي او دغه اډورب چې دی موږ ته یو فعل یا یو ورب توصیفوي یا هم ډسکرایب کوي. نو موږ ویلی شو چې an adverb is a word that describes a verb یعنی اډورب یو داسې کلمه ده کوم چې موږ ته یو فعل توصیفوي په اکثرو جملو کې. an adjective ځینې جملو کې موږ ته په ځینې ځایونو کې موږ ته اډورب چې دی یو صفت توصیفوي اور another adverb او یا هم یو بل قید توصیفوي. راځو یو بل تعریف ته. an adverb tells us یو قید موږ ته وایي about the manner په باره د حالت یا هم کردار place ځای time وخت repetition تکرار of a verb د یو فعل. یعنی په دې معنا موږ یو اډورب یا قید دې لپاره استعمالو چې موږ ته د فعل حالت بیان کی موږ ته د فعل ځای بیان کی موږ ته د فعل وخت بیان کی او موږ ته د فعل تکرار بیان کی. اور یا هم degree of an adjective or adverb یا د اډورب دې لپاره کاریږي چې موږ ته د یو صفت او یا هم د یو بل قید درجه یا هم ډیګري بیان کی تر کوم اندازې پورې. نو هر هغه لغت چې موږ ته حالت د فعل ښیي هر هغه لغت چې موږ ته ځای د فعل ښیي هر هغه لغت چې موږ ته وخت د فعل ښیي او هر هغه لغت چې موږ ته تکرار د فعل ښیي اډورب بلل کیږي. هر هغه لغت چې موږ ته د صفت او د قید درجه بیانوي یا ښیي هغه ته هم اډورب ویل کیدی شي. راځو یو څه نور مثالونه اخلو. علي drives the car علي موټر چلوي. اوس که چېرته موږ وایو چې علي drives the car علي موټر چلوي دې کې هیڅ اډورب نشته خو بیا هم لیکن جمله معنا ورکوي. خو که چېرته تاسې د drives په باره کې خبرې وکړئ چې موټر چلوي خو څنګه یې چلوي how does he drive the car چې هغه څنګه موټر چلوي نو د چلونې کوم چې یو فعل دی یو کار دی د تشریح لپاره د نور معلومات لپاره موږ اډورب استعمالولی شو. نو موږ ویلی شو چې علي drives the car carefully علي موټر ډیر په احتیاط سره چلوي. carefully موږ سره اډورب دی کوم چې څه توصیفوي drives فعل توصیفوي. ورپسې مثال کې he is quite careful driver که مثال په ډول سره که ووایو چې دا لغت نشته نو موږ ویلی شو چې he is careful driver هغه یو ډیر با احتیاطه ډرایور دی. خو اوس که چېرته تاسې د careful د احتیاطمندي درجه ښیوئ یعنې څومره احتیاطمند یعنی څومره با احتیاطه ډرایور دی نو موږ ویلی شو چې he is quite careful driver هغه بیخي با احتیاطه ډرایور دی. نو quite موږ سره اډورب دی او دی موږ ته د صفت کوم چې careful دی د درجه یا هم ډیګري بیان کا. نو موږ ویلی شو چې دلته د اډورب یو صفت توصیفوي.
ورپسې مثال کې he drives really well هغه ډیر ښه موټر چلوي. په دغه مثال کې he drives هغه چلوي well ښه. دا well یو اډورب دی قید دی کوم چې موږ ته drive یا هم دا فعل توصیفوي. خو اوس که چېرې تاسو غواړئ چې دغه اډورب توصیف کوي یعنی څومره ښه نو دې لپاره موږ بیا هم څه استعمالوی شو اډورب استعمالوی شو چې ریلی دی یعنی ډیر ښه موټر چلوي. he drives well هغه ښه موټر چلوي. he drives really well هغه ډیر ښه موټر چلوي. نو really چې دی بیا هم موږ سره اډورب اف ډیګري یا هم د درجې قید دی کوم چې موږ د یو بل قید درجه یا هم ډیګري بیانوي. ازو پر ریپیټیشن کې هم موږ یو مثال اخلو لکه he drives the car carefully هغه موټر ډیر په احتیاط سره چلوي. نو موږ ویلی شو چې he drives he always drives the car beautifully هغه همیشه موټر ډیر په احتیاط سره چلوي. دلته د always چې موږ استعمال کې د یو چلونې د یو فعل کوم چې drives دی د تکرار بیان کړه هغه همیشه موټر ډیر په احتیاط سره چلوي. یا مثال زیمه چې he sometimes drive really well هغه ځینې وخت ډیر ښه موټر چلوي یعنی همیش نه خو ځینې وخت هغه ډیر ښه موټر چلوي. نو که چې د سم ټایمز موږ دې ځای کې استعمال کو نو موږ د ډرایوینګ کوم چې موټر چلونې دی د دغه فعل هغه تکرار یا هم ریپیټیشن بیانوي. اوس راځو د اډورب په باره کې لږ څه نور وضاحت وړاندې کوم. An adverb usually answers one of these questions. یو اډورب یو قید معمولا یو له دغه پوښتنو څخه ځواب وایي. هر کله چې تاسو دغه پوښتنو د ځواب هم پیدا کړه په کوم لغت چې ځواب ویل شوی اوسي هماغه لغت به موږ سره اډورب اوسي. یعنی موږ عموما ویلو چې اډورب په جملو کې عموما یا هم 90% describes an action. 90% اډورب چې دی په جملو کې یو اکشن یا هم عمل د توصیفونې لپاره استعمالیږي. خو ځینې اوقاتو کې بیا موږ ته صفت یا هم د یو بل قید توصیفونې لپاره استعمالیدی شي. نو اوس که چېرته غواړئ چې تاسې دغه پوښتنو د ځوابونه پیدا کړئ چې یو عمل څنګه چېرته ولې او همدارنګه څو ځلې واقع شو نو دغه پوښتنې چې په کوم لغت باندې ځوابیږي یاد لغتونو ته په انګلیسي کې اډورب یا هم قیدونه ویل کیدی شي. د مثال په ډول سره how څنګه an action happens. An adverb tells us how an action happens. موږ ته adverb وایي چې یو عمل څنګه واقع کیږي لکه easily په ډیر اسانۍ سره slowly په ډیر آهسته یا سلو ډول سره happily په خوشحالۍ سره silently په خاموشۍ سره. زیمه چې everybody was sitting silently هر یو کس ډیر غلی ناست و. نو silently دلته موږ ته ښایي how an action happens چې یو عمل څنګه واقع کیږي یا how an action happened چې یو عمل څنګه واقع شوی و. نو کله چې تاسو د یو عمل د واقع کېدلو هغه حالت باندې خبرې کوئ یا د یو عمل واقع کېدلو هغه په طرز باندې غږیږئ او یا تاسو د how په لغت یا تاسو د how پوښتنې ځواب پیدا کول غواړئ یاد لغتونه به موږ ته adverb یا هم adverbs اوسي. دغه ډول adverbs adverb of manners ویل کیږي. ورپسې an adverb tells us how often an action happens. یو adverb موږ ته ښایي چې یو کار څو کرتې واقع کیږي. د مثال په ډول سره once یو کرتې never هیڅکله usually معمولا always همیشه often اکثره. I always pray 5 times. زه همیشه 5 ټایمه مونځ کوم. نو دلته موږ ته how often څو ځلې does an action happen چې یو عمل واقع کیږي always همیشه. نو موږ ته دلته د یو اکشن د یو کار تکرار وښوده. نو کله چې تاسو د یو کار تکرار په باره کې خبرې کوئ adverb څخه استفاده کوو او دغسې adverb ته په انګلیسي کې adverb of frequency ویل کیږي. دریم an adverb tells us where an action happens. موږ ته adverb ښایي چې یو عمل چیرته واقع کیږي. د مثال په ډول سره nearby نږدې nowhere هیڅ چیرته inside دننه here دلته there هلته up پورته. دا ټول د adverb مثالونه دي او دا هر یو چې دی ځای ښیي موږ ته د یو فعل. I teach English here. زه انګلیسي دلته تدریسوم.
هیر چې د موږ ته د ځای وښوده د تدریس یا هم د یو عمل ځای وښوده نو هر هغه لغت چې موږ ته ځای ښیي هغه ته ایډورب ویل کیږي یا هم ایډورب آف پلیس ویل کیږي او همدارنګه ایډورب ټیلز اس وین ان ایکشن هپن موږ ته ایډورب وایي چې یو عمل کله واقع کیږي after ورسته before مخکې now اوس early وختي soon زر tomorrow سبا ته دا او دې ته ورته ایډوربز موږ ته د یو عمل یا هم د یو ایکشن وخت ښایي نو یادو ایډوربس یا یادو لغتونو ته په انګلیسي کې ایډورب آف ټایم ویل کېږي په ضمن کې ایډورب موږ ته لس فیصده د یو بل اجیکټیو یا هم د یو بل ایډورب تشریح لپاره هم استعمالیدی شي یعنی ځینې جملو کې موږ ایډورب د یو صفت یا هم د یو بل قید نه مخکې استعمالو او د صفت یا هم قید درجه ډیګري بیانوي یاد ایډورب یا قیدونو ته ایډورب آف ډیګریز ویل کیږي هر هغه ایډورب چې موږ ته د هاو مچ ځواب ښایي هغه ایډوربس هم عموما د اجیکټیو یا هم ایډورب تشریح لپاره استعمالیږي د مثال په ډول سره کوایټ بیخي فیرلی اندازتن سو ډیر جسٹ فقط ویری ډیر آلموست تقریبا ټو هم ډیر او ایکسټریملی معنا زخت زیات دا ټول ایډوربس مثالونه دي دغه ایډوربس معمولا د یو صفت نه یا هم د یو بل قید نه مخکې استعمالیږي او د صفت او یا د قید درجه یا هم ډیګري موږ ته بیانوي دا زموږ د نن ورځې ایډورب یا هم قیدونو اړوند لنډه ویډیو په دې هیله چې د نننۍ ویډیو څخه به مو یو څه ترې زده کړی اوسي په راتلونکي ویډیو کې زموږ ملتیا وکړئ تر بیا ښه وختونه